کله چې زه المان ته رالم اوله کې ماته هر څه سخت و، ژبه مې یاده نه وه، خلک مې څوک نه پېژندل. اوس چې دا هر څه سم دي، د 2 کال کې زه کار کوم، زه په دې کار کې خوښ یم، ژبه مې یاده ده، کور لرم، ژوند ښه روان دی. اول چې څوک جرمني ته راشي په اولو 3 میاشتو کې د کار اجازه نه لري، او په کوم ځای کې چې موقتي کیمونو کې اوسېږي هغلته هم اول اجازه د کار نه لري، او هغه خلک چې قبول شوي دي هغوی اجازې لري، او هغه خلک چې جواب یې نه وي راغلی یا ډولډونګ لري هغوی کولی شي د اصلاني بورده نه اجازه ترلاسه کړي. او کله چې اصلاني بورده ته لاړ شي هغوی بیا ګوري دوی ایالات ته چې په کوم ایالات کې دوی اوسېږي. مثلا زه اول اصلاني بورده ته لاړم، ماته د 1 کال اجازه راکړله، بیا ماته د 6 میاشتو راکړله. هغه نه بعد زما د ژبې او کار تجربې ته وکتل، ماته دایمي د کار اجازه راکړه، او دا اوس خپله کار کوم. د کار په موندنه کې ما سره ملګري مرسته وکړله. کار موندنې لپاره باید اربایتاګنټور ته لاړ شئ، یا په انټرنیټ ویب سایټونو کې وګورئ، یا کولی شي کوم ملګری تاسو سره کومک وکړي. زه په اونۍ کې 15 ورځې کار کوم، 2 ورځې رخصتي لرم، 2 ورځې 8 ساعته کار کوم. بعد د کار نه سپورت ته ځم، سپورت د روغتیا لپاره ګټه لري، بیا کولی شم ښه تمرکز وکړم. کار ما دپاره ښه دی، د کار مرسته زه کولی شم چې دلته د اوسېدو دایمي اجازه ترلاسه کړم.